تاسې ریسرچر یا کو یو بزنس پروفیشنل یا هر رقم د ډاکومنټس دي هغه ټول ډاکومنټ سورسز یو ځای ته راوړي ډېر یو زبردست ټول ده د ډېر زبردست فیچرز دي هغه طریقه کار درښایم چې دې نه تاسې زیات نه زیاته څنګه فایده اخیستلی سئ رپورټ چې کوم ده 290 پیجز رپورټ ده زه نه غواړم چې زه دا ټول د 290 صفحو چې کوم رپورټ ده دا ټول زه ووایم مقصد لپاره نوټ بک LM چې دا ډېر امیزنګ ټول ده څنګه چې دغه اپلوډ که نو هغه نه دلته یې ماته دې سمري راکړه اګزیکټ ماته سورس هم راخیستې کوم ځای نه ما دا جواب واخیسته نو که تاسې غواړئ چې زه انګریزي نه سم ویلی ډېر یو زبردست فیچر ده آوټپوټ چې دغه په بله ژبه کې غواړم په پښتو کې غواړم لړ سئ سیټینګز دین آوټپوټ لینګویج یو پوښتنه ترې وکړه جواب ده هغه پښتو کې راکړه یو بل ډېر زبردست فیچر ده په نوټ بک LM کې دې باندې کلیک کما دا به ماته یو آډیو پوډکاسټ جوړ کړي راځئ دا اوس نن واړو لیکو د نجیوال امیزنګ د نوټ بک LM چې کوم ده یو ډېر زبردست ټول ده